احمد مسعود وایي زه په افغانستان کې 3 هدفونه لرم او دغه 3 هدفونو ته به زه خپل ځان خامخا رسوم. احمد مسعود په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې زه به د طالبانو پر ضد جنګ جاري ساتم. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود امریکا ته د خپلې وروستۍ دورې په مهال ویډیو سره مرکه کې ویل چې د افغانستان سقوط یوه پوځي ماته نه بلکې یوه سیاسي ماته وه. هغه ویل واشنګټن ته د دې دپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو دپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. احمد مسعود زیاته کړه زما اولینی هدف دا دی چې د افغانستان په اړه د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویم هدف مې دا دی چې د هغو پخواني افغان عسکرو سره وګورم کوم چې دلته راغلي دي، په خصوصا زما ملګري ډېر وخت وشو چې هغوی مې لیدلي نه دي. او دریم هدف مې دا دی چې افغانستان کې د طالبانو په اړه د امریکا د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. کله مو چې د احمد مسعود نه وپوښتل چې آیا د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره د امریکا نه د امداد غوښتلو په خاطر واشنګټن ته راغلی یې که څنګه، نو هغه جواب کې وویل موږ دلته راغلي یو چې امریکا د هغه لوزنامونه چې د طالبانو سره یې کړي دي بیرته راوګرځو او د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته واوړي. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.